बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په دې کلاس کې به زه تاسو ته ډیلی روټینز کوم یعنی کوم چرته په کور کې ماشوم ته یا یو بل کس ته کمی خبرې په پښتو کې کو نو هغه به موږ په انګلیسي کې څنګه کو راځي چې خپل نن کلاس شروع کو پهلنې ټکی موږ سره سره ګیټ اپ مطلب دی پاسه کوم چرته یو کس ته وي چې پاسه نو په انګلیش کې ورته وي ګیټ اپ میک بیډ کټ ساس کا یا بستر په کټ باندې واچو کوم چرته یو کس وي چې کټ ساس کنه په انګلیش کې ورته وي میک بیډ واش هاندز لاسونه وینځه کوم چرته یو کس وي چې لاسونه وینځه نو په انګلیش کې ورته وي واش هاندز واش فیس مخ وینځه کوم چرته یو کس وي چې مخ وینځه نو په انګلیش کې ورته وي واش فیس هاو ا شاور ولامبا شاور چې کوم دی دا پوارې ته وي تاسو په کور کې چې په باتروم کې یا په واشروم کې چې کوم پواره لګیدل هغه ته په انګلیش کې وي شاور هاو ا شاور ولامبا کم هیر ویخته ګمنس کا کو چرته تاسو په کور کې وکاست وي چې ویخته ګمنس کا نو په انګلیش کې ورته وای کم هیر هاف بریکفاست ناشته وکا کوم چرته وکاست وي چې ناشته وکا بریکفاست چې کوم دی دا د سحر ناشتي ته وي سحر چې څوک سکینو دی ته په انګلیش کې وي بریکفاست نو په انګلیش کې ورته وي هاف بریکفاست برش ټیت غاښونه برش کا یا غاښونه لا برش ورکه نو په انګلیش کې ورته وي برش ټیت ګیټ ډریس کپڑے واچوه یا کالی واچوه کوم چرته یو کس ته وي چې کالی واچوه نو په انګلیش کې ورته وي ګیټ ډریسډ گو ټو سکول ته لاړ شه کوم چرته په کور کې ماشوم ته وي چې لکه سکول ته لاړ شه نو په انګلیش کې ورته وي گو ټو سکول لرن ایٹ سکول په مکتب کې زده کړه وکړه کوم چرته په کور کې ماشوم ته وي چې په مکتب کې زده کړه وکړه یعنی سبق زده کړه نو په انګلیش کې ورته وي لرن ایٹ سکول هاف لنچ د غرمې روټۍ وخوره کوم چرته په کور کې وکاس ته وي کوم ماشوم کوم ملمای کو څوک هم چې د غرمې روټۍ وخوره لنچ کوم دی دا د غرمې روټۍ ته وي نو په انګلیش کې ورته وي هاف لنچ بریکفاست چې کوم دی د سار ناشتي ته وي سار چیته لنچ د غرمې او ډینر د ماښام ګیټ بیک هوم کور ته واپس لاړ شه کوم چرته یو کس وي چې لکه کور ته واپس لاړ شه نو په انګلیش کې ورته وي ګیټ بیک هوم هاف ډینر د ماخوستن یا د ماښام خوراک وکړه یا روټۍ وخوره نو په انګلیش کې ورته وي هاف ډینر ډو هوم ورک د کور کار وکړه هوم ورک چې کوم دی دا د کور کار دی کله چې یو کس د مکتب نه راشي او هغه کم کار ورکړي نو دغه ته په انګلیش کې وي هوم ورک یعنی دا کار به تاسو په کور کې کوئ موږ به ورته په انګلیش کې وي ډو هوم ورک ریډ ا بوک یو کتاب ولوسته کوم چرته په کور کې یو کس وي چې یو کتاب ولوسته یا پڑھاو کا نو په انګلیش کې ورته وي ریډ ا بوک واچ ټي وي ویسیار وګوره یا ټي وي ته کېنه کوم چرته په کور کې ماشوم ته وي چې ټي وي ته کېنه یا په ټي وي باندې څه وګوره نو په انګلیش کې ورته وي واچ ټي وي ټي وي چې کوم دی دا اکرونیم دی یعنی ابریویشن دی ټیلی ویژن گو ټو بیډ کټ ته لاړ شه کټ ته د تلو مطلب دا دی چې وده شه نو موږ به په کور کې کوم ماشوم ته وي چې وده شه نو په انګلیش کې ورته وي گو ټو بیډ یعنی کټ ته لاړ شه سلیپ وده شه یعنی کوم چرته یو کس ته وي چې لکه وده شه یا وده تم سمپل موږ په انګلیش کې ویل شو سلیپ ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو ملګرو کو چرته تاسو دا مهم ارس د خپل کور ماشومان سره شریکوي نو هغه به د دین ډیر ارس زده کوي دا د ماشومانو لپاره ډیر مهم دي ملګرو نننی کلاس زمونږ پای ته ورسېدو ان شاء الله تاسو سره په بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د خپل ځان ډیر خیال ساتئ چرته چې هم اوسئ خوشاله او آباد اوسئ ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان